او بیا غلامانو چې کم صحابه کرامو ایمان راوړل لکه حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ هغه واقعي به تاسو اوریدلی وي چې کله هغه مسلمان شو د هغه ولا آقا هغه ولا مولا یو ظالم سړیو ابن جدعان نامایو چې کله هغه ته پته ولګي د ابو جهل ورته ویلو چې یاره بلال دی ایمان راوړی دی نو هغه ورته چې ماته خو پته نشته نو بیا به هغه ور باندې ظلم کول امیہ بن خلف دا ډیر بدبخت کسو دا ابن جدعان ته یی چې یاره ته د نشي سموله د سیوکه د په ما باندې خرڅ کا دی په چال باندې ز پوهېږم نو امیہ بن خلف دغه ظلم د پاره واخستلو چې کله یو واخست راي وستل نو امیہ بن خلف څخه کم ظلم او تشدد حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ سره کړی دی هغه مثال نشي قائمېدل صدا به ګرم شګو باندې سملول او کله به د وسپنې زغره هغه جنگي لباس وسپنې جوړ وي هغه به ګرمي ته کېګ دول چې کله سخته ګرم شوله به غلامانو ته ویلو چې اوس دغه وسپنې دغه زغره دا بلال رضی الله عنه ته واچو او کله کله به دسی وکړلو چې په ګرم شګو باندې بربند به کړلو او بیا به سملولو او بیا به ور باندې پاسنه درانه تیګه کېګ دول چې د ځمکې نه حرکت ونه کی اندرنګ کله به وړو مشومان بلال رضی الله تعالی عنہ پسې کړلو او هغه ته به کانی ور کړلو هغه پورې خندا کوله ټوکی به کوله زیاړي به کوله او دغه کانو سره به بلال رضی الله تعالی عنہ هم وشتلو یعنی دسی جرم دسی سزاګانی به ورته ور کوله چې گویا کې هغه انتهایی ذلیل او رسوا کولو او یو لیوانه به ورنه جوړولو او دا به هغه د دې لپاره کولو چې یا خو د ایمان پرېږدي او یا دغه حالت کې مرشي او بل مقصد هغه دا او چې دغه نور خلک انجام وګوري چې نور خلک د ایمان راوړلو جرأت ونه کړي به ابو بکر رضی الله تعالی عنہ واخستلو آزاد کړلو اندرنګ خباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی دا هم یو غلام او دا د سره دومره ظلمونه کړي دومره ظلمونه واقعات د دې ظلمونو داستان ډیر اوږد دی خدا دې چې دی یو ځلی خباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ په خپل فرمایي سماته غټي غټي سکروټي بالې کړلې او زی بیا هغه باندې څمله ولم او پاسه نه باندې تیګه کېګ دا ولته زه حرکت ونکم دوره پوری ته هغه سکروټي هغه د ما دغه واز دوستولې زما غوخي بالکل وسوځیدلې یو ځلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې خباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ هغه راوستلو او مسند باندې د سي جانماز باندې فوم باندې کینول او ورته یې چې د دی ول حقدار ته او بلال رضی الله تعالی عنہ د بعد نو بیا دا ورته یې چې بلال رضی الله تعالی عنہ نه هم زیات حقدار يم چې ما د ظلم ول دستنونه ته واوري نو بلال رضی الله تعالی عنہ نه ما ول ظلمونه ډیر زیات دي نو بیا ورته یې چې ته واقعیات بیان کړه تاسو سره څه شوی دي هغه یې چې ما واقعیا به څه نو تاسو وکړه ما ول املا وګور خپل املا نه چې کله قمیص لري کړه دي هغه املا کتلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په جاړه شوه دي چې د سیملا خو ما اوسه پوری د چا نه وکتلی دغه املا کې دومره کاړې چې دغه غوخه ور پوری نه وتش اډو کې نو دغه صحابه کرام رضی الله عنهم قربانیانی کړي